السلام علیکم. هاي guy, how are you? What's going on? امید لرم چې تاسو به ښه ټیک ټاک به ښه جوړ به. زه نن تاسو ته به د یو نوي کلاس سره حاضر یم. تاسو ته ما ویلي وي چې زه به تاسو ته بل کلاس په ناون باندې جوړوم. زه به نن تاسو ته په دې کلاس کې ناون ښیم چې ناون څه ته وایي. بیا به زه تاسو ته په دې کلاس کې د ناون قسمونه هم ښیم چې د ناون قسمونه څه ته وایي، او د دې نه علاوه زه به تاته د ناون حالتونه هم ښیم چې د ناون حالتونه کم کم دي. راځئ چې شروع کړو. ناون څه ته وایي؟ ناون یو نوم ته وایي. هغه که د انسان نوم وي، که د ځناور نوم وي، یا د څه څیز نوم وي، یا څه د ځای نوم وي، خو هغې ته ناون وایي په انګلیش کې. زه تاسو ته یو ورکوټی رنګې چارټ هم جوړوم د ناون. په دې چارټ کې تاسو وګورئ انسان چې کوم ما لیکلی دی، یعنی د هغې نه لاندې تاسو وګورئ طلحه دا نوم دی، مین سړی دا نوم دی، نایله یعنی ښځه ده دا نوم دی. په جانور کې ګورئ، په ځناورو کې ګورئ چې کوم لاین یعنی شیر دا نوم دی، کاو یعنی غوا دا نوم دی د ځناورو، هورس یعنی اسپه دا نوم دی د ځناورو. په څیزونو کې تاسو ګورئ په دې چارټ کې ټیبل یعنی میز دا نوم دی، سن یعنی سترګه نور دا نوم دی، بوک یعنی کتاب دا نوم دی. دا څیزونه دي. په ځایونو کې تاسو ګورئ، ځایونو کې چې کوم کوم نومونه راځي، سکول ګوره دا نوم دی، هاوس ګر یعنی کور دا نوم دی، لاهور یعنی د یو ښار نوم دی. دا د ځایونو نومونه دي. داسې وغیره وغیره نور هم دي، خو دا صرف یو څو مثالونه ستاسو لپاره. دې ته ناون وایي. د ناون قسمونه اوس موږ وایي کاینډ آف ناون. کاینډز آف ناون د ناون قسمونه. په انګلیش کې یعنی د ناون 5 قسمونه دي. یو ته وایي کامن ناون یعنی عام نوم. عام نوم چې د سړي یا د ځناور یا د څیز یا څه ځای عام نومي، هغې ته کامن ناون وایي. لکه دلته ګورئ بوای سړی، لاین شیر، ومن ښځه، ټیبل میز، هاسپیټل هسپتال، فادر پلار، سټي ښار. دا ګوره عام نومونه دي. بوای ګوره عام دي، څومره ډیر دي، لاین څومره ډیر دي، ومن څومره ډیر دي، میزونه ټیبل څومره ډیر دي، هاسپیټل څومره ډیر دي، فادر څومره ډیر دي، سټي څومره ډیر ښارونه دي. دا عام نومونه دي. دې ته کامن ناون وایي. دویم نمبر قسم چې دی د ناون هغه دی پراپر ناون. پراپر ناون یو خاص سړی یا د خاص څیز یا د خاص ځای یا د خاص ځناور دې نومونو ته پراپر ناون وایي. چې یو خاص وي، لکه احمد. احمد یو خاص کس دی، احمد. نایله دا پراپر ناون دی، نایله یو خاص کس دی. راوی، راوی پراپر ناون دی، دا یو خاص ځای دی. لاهور، لاهور یو خاص ښار دی. ټیک شو، دا پراپر ناون دی. مایو هاسپیټل، مایو هاسپیټل دا یو خاص هسپتال دی، پراپر ناون دی ته وایي. کلیکټیو ناون دریم نمبر قسم د ناون دی کلیکټیو ناون. دا هغه نوم ته وایي چې د یو جمع شکل کې وي، د یو مجموعي شکل کې وي، استعمالیږي. هغې ته په انګلیش کې کلیکټیو ناون وایي. اوس کمیټي، کمیټي دا کلیکټیو ناون دی. آرمی دې ته کلیکټیو ناون وایي. کلاس، کلاس کې ډېر کسان دي، دې ته کلیکټیو ناون وایي. کراوډ رش ته وایي، یعنی رش کې ډېر خلک وي، دا کلیکټیو ناون دی. ټیک شو، دې ته وایي کلیکټیو ناون. ها د ناون چې کوم څلورم قسم دی هغه دی میټیریل ناون. میټیریل ناون
هغه نومونو ته وایي کوم چې د څه څیزونو یا د څه داتونو نومي هغې ته کلیکټیو ناون وایي، یا څه د بوټو، ستورو یا د سرو زرو داسې نومونو ته میټیریل ناون وایي. میټیریل ناون دې ته وایي. ګولډ سره زر میټیریل ناون دی. ووډ لکه لرګی میټیریل ناون دی. سټیل چې کوم دی میټیریل ناون دی. واټر اوبه چې کوم دی میټیریل ناون دی. سټون دا کاڼی میټیریل ناون دی. سلور یعنی سپین زر دا میټیریل ناون دی. او ویټ یعنی غنم دا میټیریل ناون دی. د ناون چې کوم پنځم قسم دی هغې ته ابسټریکټ ناون وایي. ابسټریکټ ناون یعنی هغه نوم چې کوم هیلي نوم وي، یعنی هغه داسې ښکاري هم نه ټچ کیږي، هیلي نوم وي، هغې ته ابسټریکټ ناون وایي. ټروت یعنی رښتې دا ابسټریکټ ناون دی. هانسټي یعنی ایمانداري دا ابسټریکټ ناون دی. سلیپ یعنی خوب دا ابسټریکټ ناون دی. ډیت یعنی مرګ دا ابسټریکټ ناون دی. ټیک شو، دې ته وایي ابسټریکټ ناون. دا د ناون پنځه قسمونه. اوس د ناون حالتونه څو دي؟ کیسز آف ناون. د ناون حالتونه درې حالت دي. یو ته نامینیټیو کیس وایي، یو ته ابجکټیو کیس وایي، او بل ته پوزیسیو کیس وایي. نامینیټیو کیس څه ته وایي؟ نامینیټیو کیس دا د ناون هغه حالت دی چې کله یو نوم د کار کولو په دغه باندې راشي، کار کولو په سنټینس کې راشي، هغې ته نامینیټیو کیس وایي. یو بروک ا ګلاس، تا ګلاس مات کو. دې کې یو څه دی؟ دا نامینیټیو کیس دی د ناون. I have a book، ما سره یو کتاب دی. په دې کې I څه دی؟ دا نامینیټیو کیس دی د ناون. امجد went to پېښور، امجد پېښور ته تللی و. امجد دلته نامینیټیو کیس دی د ناون. ټیک شو. ریحانه eats an apple، ریحانه سیب خوري. دلته ریحانه نامینیټیو کیس دی د ناون. he goes to college، هغه کالج ته ځي. he دلته نامینیټیو کیس دی د ناون. اوس ابجکټیو کیس ته ګورئ. ابجکټیو کیس څه ته وایي؟ ابجکټیو کیس هغې ته وایي چې کوم ناون د چا باندې چې کار کیږي د هغه طور په هغه ځای باندې راشي، هغې ته ابجکټیو کیس وایي. په مثالونو کې ورته ګورئ. we have 7 balls، په دې بال باندې خبره شروع ده که نه. we have 7 ball، موږ سره 7 بالونه دي. دلته چې کوم بال راغلی دی دا ابجکټیو کیس دی. حفیظ went to سیوال، حفیظ went to سیوال، حفیظ سیوال ته لاړی. دلته چې کوم سیوال راغلی دی دا ابجکټیو کیس دی د ناون. ټیک شو. you broke this table، تا دا میز مات کو. you broke this table، تا دا میز مات کو. دلته دا میز چې کوم دی دا ابجکټیو کیس دی د ناون. امجد write a letter، امجد خط لیکي. دلته چې کوم لیټر دی یعنی خط، دا ابجکټیو کیس دی د ناون. او رازیا sing a song، رازیا ګانه وایي. رازیا sing a song، دلته چې کوم سانګ دی دا ابجکټیو کیس دی د ناون. دې ته وایي ابجکټیو کیس. اوس دریم چې کوم پوزیسیو کیس دی هغه د جملې یعنی د ناون سره
اضافي چې کوم دغه راشي حالت راشي اضافي چې کوم څیز ولګي هغې ته پوزیسیو کیس وایي. نو تاسو ته په مثال کې ګورئ امجدس لږ دلته اپوسټرافي امجد څه لګېدلی بیا ورسره اس لګېدلی دی دا اپوسټرافي او اس دا پوزیسیو کیس ته وایي. امجدس بوک واز سټولن امجد کتاب پټ کړو. ګرلز پن اور د بیگ د جنکو قلمونه په بسته کې دي. ګرلز پنس اور د بیگ. د فریم آف د پکچر از نیو د تصویر چې کوم فریم دی هغه نوی دی. د هینډل آف د ډور از بروکن د دروازې چې کوم هینډل دی کوم موټی دی هغه مات دی. ټیک شو. الیز هاوس از نیو د علي چې کوم کور دی هغه نوی دی. اوس دې کې به تاسو لږ کنفیوز یاستئ زه یې ته په وضاحت ویم. په مثال نمبر 1 کې چې کوم د احمد سره پاس اپوسټرافي لګېدلی او بیا اس لګېدلی دی او د هغې نه بعد چې اس لګېدلی دی او داسې په مثال نمبر 5 کې چې علي سره اپوسټرافي لګېدلی او هغې سره چې کوم اس لګېدلی دی دا پوزیسیو کیس دی د ناون دې ته پوزیسیو کیس د ناون وایي. بیا د ناون په اخره کې چې کله د ناون یعنی یو نوم دی هغې سره چې په اخره کې اس راشي لکه ګرل جینۍ ته وایي او ګرلز جینکو ته وایي نو د هغې څه چې اس ولګي نو هغې څه به بیا اپوسټرافي او بل اس نه لګي صرف اپوسټرافي به لګي. نو ګرلز کې تاسو په 2 نمبر مثال کې وګورئ د ګرل سره صرف اپوسټرافي لګېدلی دا د پوزیسیو کیس دی د ناون. بل په دغه کې ګورئ په 3 نمبر تاسو ګورئ چې کله بیجان څیز راشي نو هغې سره به اس هم نه لګوئ او اپوسټرافي به هم نه لګوئ د هغې په منځ کې به آپ لګي لکه تاسو په مثال نمبر 3 کې وګورئ د فریم آپ پکې لګېدلی دی او په مثال نمبر 4 کې وګورئ د هینډل آف دا بیجان څیزونه دي نو دلته آپ لګېدلی اس ورسره نه دی لګېدلی. دا و د نننۍ ورځې کلاس او انشاءالله په راتلونکي کلاس کې به تاسو ته موږ پروناون ښیي چې پروناون څه ته وایي. داسې به پسې ځو د سر نه ساس په ترتیب سره به ځو. ټول کلاسونه ښه دهان سره وګورئ او لږ څه شیر هم کوئ چې دا ویور لږ رازیات شي زما نو زه به کلاسونه لږ په شوق سره بیا جوړوم او دې سره زما موټیویشن کیږي نو تاسو به هم زده کړه کوئ او زه به تم ټول ګریمر به تم کلیر کوم. داسې که ګریمر کمې سی دي داسې روزانه چې کوم انګلیش دی یا کوم سپیکینګ پاور دی دا ټول به زه تاسو ته زده کړم. تھینکس فار واچینګ. په لوی الله م سپارم د الله په امان. تھینک یو.